په نړۍ کې تر ټولو زیات انسان وژونکي مخلوقات کوم یو دي؟ ډیر خلک په دې باور دي چې په لوړه کچه داړونکي څاروي لکه زمری، شارک ماهي، لیوه او پړانګ د ځمکې پر مخ ډیر انسان وژونکي دي. خو دا یوه ناسمه انګیرنه ده چې له پورتنیو څخه یو هم په هغو څلورو څارویو او حشراتو کې نه دي شامل چې هر کال زیات انسانان وژني. د بیلګې په ډول زمریان او پیلان د کال شاوخوا 200 انسانان وژني. دغه راز شارک ماهي له دې هم کم انسانان وژني چې د اټکل له مخې په کال کې د 10 کسانو ژوند اخلي. دا شمېره هغه مهال ډېرې کوچنۍ دي کله چې د ځمکې پر مخ تر ټولو وژونکي څلورو څارویو سره پرتله شي. د موږ ویډیو دوام لري. د تاسو څخه هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نور ګټور، په زړه پورې او خوندور معلومات تر تاسو در ورسیږي. په نړۍ کې تر ټولو زیات انسان وژونکي مخلوقات. ماشي په نړۍ کې یو له کوچنیو حشراتو څخه دي، مګر د ځمکې پر مخ تر ټولو زیات خلک وژني. ماشي په نړۍ کې هر کال له 8 میلیونو زیات انسانان وژني. که څه هم دغه حشره تر ډیره مستقیم ډول څوک نه وژني، خو د یو شمېر ساري ناروغیو په واسطه چې له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي وژني، لکه ژیړه تبه، ملاریا، انسفلایټس، ډینګي او چکن ګونیا. د ماشي څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ کې تر ټولو خطرناکه د ملاریا ناروغي ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په 2015 زیږدیز کال کې شاوخوا 438,000 خلک وژلي دي. د دې ناروغۍ مړینې په سب سهارا افریقا کې خورا عامې دي، چېرته چې 92% مړي له ملاریا رامنځته کیږي. انسان تر ټولو زیات د انسان دښمن دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړۍ کې دوهم وژونکی څاروی انسان دی چې هر کال انسانان 4,75,000 انسانان وژني. دا کچه په افریقا او امریکا کې 65% ده. په دې کې کمه کچه د ښځو ده چې 18% ته رسیږي او د انسانانو له لوري وژل کیږي. د راپور له مخې زیاتره ښځې د خپلو پخوانیو یا اوسنیو خاوندانو له لوري وژل کیږي. د مارانو ویره تقریبا نړیواله ده. د دې لپاره یوه ساینسي اصطلاح اوفیډایوفوبیا له مارانو طبیعي ویره جوړه شوې ده. دا په نړۍ کې درېیمه زیاته وژونکې خزنده ده چې هر کال له 50,000 زیات انسانان وژني. ماران په آسیایي هیوادونو کې د نورو په پرتله زیات 15,000 انسانان وژني. زیات وژونکي ماران تور مامبا او پوف ادیر دي. زیاتره مهال د زهر لرونکي مارانو چیچل نه راپور کیږي، په دې معنا چې ممکن شمیره یې له دې هم لوړه وي. سپي په نړۍ کې له یوې مخې د انسانانو تر ټولو ښه ملګري په توګه پیژندل کیږي. دا په نړۍ کې هر کال له 25,000 زیات انسانان وژني. سپي هم د نورو په څیر په مستقیمه توګه ډیر انسانان نشي وژلی، بلکې لیوني سپي چې یوه ناروغي د داړلو پر مهال خپریږي اکثریت د مرګ لامل کیږي. د دغې ناروغۍ په وړاندې که پر وخت واکسین ونه شي، په 100% کې انسان وژلی شي. هر کال نړۍ کې 11,000 انسانان یوازې د لیوني سپي له داړلو وژل کیږي، چې ډیری یې په آسیا او افریقا کې دي. په داسې حال کې چې په اروپا او امریکا کې د سپي وژونکي ټپونه یوه نادره پیښه ده. د مخنیوي تدابیر یې څه نیول شوي؟ د ملاریا سره مبارزه د حکومتونو تر ټولو اساسي تمرکز دی. په میلیاردونو ډالره د یادې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره برنامو لپاره اختصاص شوي دي. د لیوني سپي داړنې لپاره ځانګړی واکسین کیږي چې د ناروغۍ په مخنیوي کې اړین وکتورونه دي. او د مار په اړه له پاملرنې کار اخیستل تر ټولو غوره تدابیر دي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله کوم ویډیو در سره خوښه کړئ. د الله په امان.